نن راغلیم لباس ته جرمنانو تحت البحریه دلته جوړېدلې دقه ځای دی بغل انجن نه کار کوي. سلامونه او نیک هیلې دوستانو، خدای دې روغ جوړ اوسئ. نن راغلیم لباس ته. لباس دلته دغه که تاسې وګورئ، دلته د کښتیو یو بندر دی او دلته یو موزیم هم دی او دلته البته د تجارتي کښتیو یو نندارتون غونډه هم دی او خرڅیږي هم. او په څنګ کې مخکې چې دی دلته بیا د جرمنانو د تحت البحري یو مرکز دی. نو نن د کشتیانو یو رسم گذشت غونډه هم دی، د هغې لپاره راغلم وګورم چې هغه شته که نشته، څه خبرې دي. نو که هغه مې وشي لیدلې نو ښایسته ویډیوګانې به تاسو ته واخلم او تاسو به یې وګورئ. نو که څوک کوم افغانان چې دلته لوغیان کې اوسېږي دا ځای خو باید حتما وویني. نږدې دی، د همدغه خپله بسونه پکې راځي او بهر ځایونو چې سیل کوئ پکې هېڅ پیسې میسې ته هم ضرورت نه لري، ټکټ ته هم ضرورت پکې نشته او نور دا د دغه شان تعمیرونه پکې دي. او دې خوا ته راځئ، دا کمره به تاسو ته وړم او وګورئ چې څومره ښایسته ښایسته کشتیانې دي، ډېر ښایسته یو محیط لري او هېڅ ټکټ ته هم ضرورت نشته، یوازې هماغه خپل بس ټکټ چې لرئ هماغې کې کولی شئ چې راشئ. کشتیان دي، دا قایقونه دي، بس ډېر ښایسته داسې یو څه لري، فضا لري. دا د دغه ته لباز وایي، لباز لوغیان لباز چې وګورئ دا دې ښکاري. نو دا هغه ځای دی چې بس دا د جرمنانو تحت البحریه دلته جوړېدلې او هغوی ډېر کلک جوړ کړی و چې د دې لپاره چې څه لاندې رانشي، حمله لاندې رانشي، که څوک ورباندې حمله وکړي چې مقاومت ولري. دا دې وګورئ کشتیانې، هغه دی غټ کشتیانې هم شته، غټ کشتیانې هم شته، هغه دی ګورئ ډېر ښایسته. نو زه به خواته لاړ شم چې د کشتیانې ووینم. دا دی دغلته دا نور کشتیان هم دي، دا ډېر ښایسته ښکاري. او دا دغه تحت البحریانو هغه اصلي مرکز لکه چې دې خواته دی، دا چپ لاسته چې ښکاري دقه ځای دی، دا د تحت البحریانو هغه اصلي ځای دی چې دلته به تحت البحریان او دا ډېر کلک جوړ شوی دی، ډېر زیات کانکریټ پکې استعمال شوي دي چې ښه کلک راشي. او دې خواته چې وګورئ خلک وګورئ قایقونو کې دغلته هر څه کوي، ځي مخته روان دي. او دا کشتیانې دي، زموږ خلک همدغه رسم گذشت کې چې برخه اخلي دغه کشتۍ دي. دا بغل انجن نه کار کوي او دا د دغه دا بل کشتۍ دی چې دې خواته را روان دی او هغه نور کشتیان چې دي هغه د خپله رسم گذشت چې برخه اخلي هغه لرې روان دي، مونږ ورنه لږ لرې یو. نو مونږ که ورته لږ نږدې وي بیا هم ښه کتلی شو. هغه پخواني کشتیانې دي چې باد سره شمال سره مخ ته ځي، ماشین ته ضرورت نه لري. دا هغه تحت البحریانو ځای دی او که تاسې وګورئ دغه مخ ته وګورئ داسې ډېر غټ څه لري. دا نه به تاسو زوم کوم، وګوره ډېر غټ څه لري، غټ ځایونه دي. اوس دا نور وړې کشتۍ پکې اوس نو تقریبا د یو څه غونډه دی، یو موزیم غوندې خلک ورنه کار اخلي. او دا وګورئ دا ښکته پورته کېږي، دا کوم ځای کې چې مونږ ولاړ یو ډېر جالب دی. او دا هم نور د کشتیانې دي چې بس دغه ته ولاړ دي. نو ډېره ښه منظره ده. دا هم د دې اکتاپوس یا توخپو والا حیوان، دا یې د څه نه جوړ کړی دی؟ اوسپنه نه جوړ کړی، ډېر جالب دی. ګورئ دغه یې سترګې دي بره
دا سترګې دي او دا خپله اکټاپوس دی. شاته چې مې ګورې دغه لباس دی، نو دې خواته لباس ښکاري او دې خواته چې دی دا خپله لباس هغه علامه هم ښکاري، نوم یې هم ښکاري. دا دی تاسو ته به یې فوکس کړم. هغلته لباس ګورې، دغلته لباس ښکاري او دې خواته د کشتیانو بندر دی، نو کشتیان یې ښه ډېر زیات دي، ښه ډېر ښکاري. نو ډېر ښایسته ځای دی چې راشي چکر لپاره. نو دې خواته ګورې ټول دا څه درته ښکاري، ښایسته ښایسته کشتیان دي، بندر دی، سمندر دی او دې خواته مرغان ښکاري. که شاته مې وګورئ دې خواته شاته هغه ځای کې دا د مرغان ناست دي، سمندري مرغان دي. نو ډېر ښایسته ځای دی چې راشئ او دا قشانتې کشتیان دي پکې، دا قشانتې واړه واړه کشتۍ هم شته، بیړۍ او غټې هم شته. نو دا قشانتې کشتۍ هم راځي، ګورئ داسې ورو ورو یو یو کشتۍ راځي او دغلته او بس هغه هم لباس دی. لباس means la base or the base، خو بس دوی ورته بیا فرانسوي کې لباس وایي، هغه انګلیسي لږ شانتې تاو کړی دی چې هغه فرانسوي شي. او دا هم دا یوه غټه کشتۍ ده د لوغیان په نوم، د هغه نوم یې شاته لیکل شوی دی. هغه غټه کشتۍ ده، زما په خیال ته یوه جزیره ده، هغه ته ځي. دا د لوغیان د ښار په نوم دغه کشتۍ دی. دا هماغه غټه کشتۍ ده چې مخکې ځای تاسو ته ښکاره کړ، هغه یې مخه وه، دا یې شا دی. او دغه شانته خلک دننه ورغلي دي چې ویګري او ښه اوچت انټنې او شیان هم لري. او دا مخامخ چې دی دا د پولیسو هغه څه دی، د پولیسو دا کشتۍ ده، دا د پولیسو کشتۍ ده. نو پولیس هم دلته دا دی، سمندر هم چې دی ځان له پولیس لري. او په څنګ کې بیا دا دی دا هغه بادي کشتۍ دي او بیړۍ دي چې ځي سمندر ته. د اوږده اوږده سفرونه د دنیا په کچه باندې چې دا سفرونه کوي دغه کشتۍ پکې کوي. او دغه دې خواته دا بل دی. دې سوري ته وګورئ، خطرناک دی، تر سړی راځي د دې نه تېرېږي. دا نو آخر سره د دې ځای کې دا پوخ د پیش د لوغیان دی، یعنې د مایانو بندر د لوغیان.